دې چا کړه د تلوم لک آداب خودي کنه دغه باندې کې چې ساره او ماخام او غرمه نه ګوري خلکو کړه سیده ور روان ادا باز وي دا د خپلوانو کور دی نو د غویانو په شان کې نه ور رواني لکه خر غوی چې نه وځي الکه د مور او د پلار کور دي ستا ولې نه خو یو ځل به دروازه وهي چې بغاړې ته ودرېږي ستا د خپل ورور کمره دی ولې نه ایته به سیده نن نه وځي دروازه به ټکه بهر به ولاړ دی چا په کور او دی چا په کمره به سیده نه ورنو دا اسلام تعلیم نه دی لکه دا مسلمان کور اړو دی نه چې بی اجازه ته څوک په کم کور نه وځي دا اړو مسلمانای نه خبر نه دی لنډه خبر سپینه درته ویم ځکه دا اړو سورۃ نور نه دی ویلې نه دی د قران نه خبر دی نه د الله د کتاب نه دی خبر دی او نه په عمل کوي دا آداب دي د ژوندۍ اسلامي اصول یاد کړئ اسلامي اخلاق یاد کړئ قران دومره پوری تاکید کوي چې ماشومان هم په دې عادت کوي چې بغیر اجازه تا کمرو ته کورون ته نه رانه اجازه غواړي یو صحابي د الله نبی جما کور کو څوک نشته صرف مور مې ده بیا ته د الله نبی اجازه غواړه وای نه چې صرف مور د کور کې بیا ورته اجازه غواړه کنه چې بیا یې ویلي صرف مور مې د کور کې نو غینه هم اجازه غواړم بیا هم دروازه ټکوم او لک سات به درېګم بهر د الله نبی ورته و فرمایل ته د سینه پويږي وای دا د خوخه د چې ته په دې مور باندې ورننه وځي په داسې حال کې وای نه چې به ته مو شرمېږي او غو شرمېږي هم ایم نه خوخه واستام کپڑے به بدلی قزایجت به بل څه مشکل به اته په نه ورننه وځي لګي د تعالی خوندر کوي مطلب دا دی د الله نبی فرمایي دا د الله حکم دی او موږ په عمل وکړو د الله حکم سره به سوالات په مکوا شبهه پکې مکوا خپل عقل ورته مرامخ کی کوا بس چې د الله حکم راغی ټیک موږ به دې عمل